وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. وایي چې د رمضان 3 عشرې دي، د دغه 3 واړو عشرو چې کوم اذکار وي یا کومې دعاګانې وي نو هغه اذکار او دعاګانې موږ ته وښایه. دا یاد لرئ د رمضان ړومبنۍ 10 ورځې دا د رحمت دی، رحمت خداوندي، د الله د رحم فیصلې وي پکې، او منځنۍ 10 شپې دا د مغفرت وي. الله رب الکریم پکې خپل بندگان ګناهګاران د هغوی ګناهونه معاف کوي. او آخري 10 ورځې دا د عتق من النار دي، د اور د جهنم نه د ازادۍ فیصلې پکې کیږي. کوم ګناهګاران چې د هغې په حق کې د جهنم فیصلې شوي وي په دې آخري 10 ورځو کې د هغوی د ازادولو د اور د جهنم نه د هغې فیصلې کیږي. د دې په باره کې کتابونه لیکي. ګلدسته احادیث په 2م جلد کې هغې دغه دعاګانې را نقل کړي دي. یوه دا چې چونکې لومبنۍ د رحمت او بیا منځنۍ د مغفرت او بیا آخري د عتق من النار دا د هغې ورځې دي، نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دغه دعاوې زیاته وایي، ځکه دغه دعا کې دغه 3 واړو تذکره شوې ده. د رحمت غوښتنه هم پکې شوې ده او د مغفرت غوښتنه هم پکې شوې ده او د اور د جهنم نه د ازادۍ او د نجات د هغې غوښتنه هم شوې ده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، په دنیا کې موږ ته حسنه راکا، یعنی رحمت، په دنیا کې را سره د رحم معامله وکا. وفي الآخرة حسنه، او په آخرت کې حسنه یعنی د مغفرت معامله را سره وکا. وقنا عذاب النار، او ساته د اور د جهنم نه. دې کې نجات طرف ته اشاره د عتق من النار. نو خلاصه د جواب ده چې دغه دعا زیاته وایي، ځکه چې دغه دعا کې دغه 3 واړه څیزونه غوښتل شوي، هم رحمت، هم مغفرت، هم عتق من النار. بعضې علما لیکي چې ړومبنۍ 10 ورځې چونکې د رحمت دی، نو په دغه ړومبنۍ ورځو کې دا ذکر زیات کوئ، دغه دعا زیاته غواړئ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دا په ړومبنۍ 10 شپو کې وایي. او په منځنۍ کې چونکې د مغفرت ورځې دي، نو په هغې کې استغفار او د خپلو ګناهونو بخښنه غواړئ، دغه ذکر پکې ډېر زیات کوئ. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او آخري چونکې هغه د عتق من النار د اور د جهنم نه د نجات ورځې دي، هغې کې دغه دعا واړئ. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. د دې نه علاوه بعضې کتابونه لیکي چې دا 4 څیزونه دا جاري ساتئ په رمضان کې. لا اله الا الله، دا ذکر همیشه د پاره کوئ، لا اله الا الله. 2م استغفر الله استغفر الله. او 3م جنت د الله رب الکریم نه غواړئ، اسألک الجنه اسألک الجنه. او 4م د اور د جهنم نه نجات غواړئ، واعوذ بک من النار اعوذ بک من النار. نو ټول چې سره یو ځای کوي نو داسې وایئ، لا اله الا الله استغفر الله اسألک الجنه واعوذ بک من النار. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي یو کس د رمضان المبارک تراویح دا د عذر د وجې نه په ناسته کوي، نو آیا دته به هم پوره ثواب الله رب الکریم ورکوي؟ ځکه دی خو د عذر د وجې نه په ناسته کوي. دا یاد لرئ شرعي مسله دا ده چې نوافل بغیر د عذر نه هم یو سړی په ناسته کولی شي، خو که نفل څوک په ناسته کوي بغیر د عذر نه، عذر هم ونه لري، نو نصف ثواب یعنی نیم ثواب ورته الله رب الکریم ورکوي. په ولاړه باندې پوره وي خو په ناسته باندې نیم وي. دغه شان تراویح دا سنت مؤکده دي، دا په ناسته کول نه پکار، په ولاړه دی کوي. خو که یو کس یې په ناسته باندې وکړي څه عذر هم ونه لري، زموږ د شریعت کتابونه لیکي که بغیر د عذر نه هم په ناسته باندې تراویح وکړئ نو تراویح وشوې، خو ثواب به نیم وي، نیم ثواب الله رب الکریم ورکوي. البته که یو کس په ولاړه باندې تراویح کوي همیشه د پاره، بیا ورته څه عذر پیښ شو، د عذر د وجې نه یا د مرض د وجې نه یا د بیمارۍ د وجې نه یې په ناسته شروع کړې،
نو زمونږ د شریعت کتابونه لیکي چې د صحت په زمانه کې چې یو کس روغ وي، صحیح وي، سالم وي او صحت ورته الله رب الکریم ورکړی وي او د صحت په زمانه کې هغې کوم عبادات کول، نو د بیماری د زمانې یا د عذر د زمانې په هغه زمانه کې هم الله رب الکریم ورته هغه ثوابونه ورکوي چې کوم د صحت په زمانه کې کړي. نو چې د صحت په زمانه کې د په ولاړه باندې تراویح کولې، اوس چونکې معذوره دی، مریض دی، بیمار دی، ودرېدی نشي، نو امید د رب ذوالجلال نه دا دی چې پوره ثواب به الله رب الکریم ورکوي، ځکه د ده ناسته دا د عذر د وجې نه ده، دا د بیماری د وجې نه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسئلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي قرآن کریم مونږه په خپل موبایل کې حفظ کړی دی، په هغې کې مو ساتلی دی. سوال دی دا کوي چې که دغه قرآن کریم چې مونږ په موبایل کې حفظ کړی دی دا د موبایل نه ډیلیټ کو، نو ډیلیټ کولی شو او که نه پې ګناهګارېږو خو به نه. دا یاد لرئ خپل موبایل د ګنده څیزونو نه او د خرافاتو نه د هغې نه پاک ساتئ، او که قرآن کریم مو پکې حفظ کړی وي نو هغه پکې ساتئ، هر وخت تلاوت جاری ساتئ، په موبایل کې تاسو تلاوت کولی شئ. البته که چرته د موبایل نه قرآن کریم تاسو ډیلیټ کئ نو په دغې ډیلیټ کولو باندې ګناهګارېږئ نه. دا مسله ارشاد المفتیین هم لیکلې ده په ړومبني جلد کې، او فتاوا هندیه، فتاوا عالمگیری هغې هم لیکلې ده په 5م جلد کې صفحه 322.